مناظره ما د یو کس سره بحث کوو یو ورځ د عقیدې په مسله کې ډېره مخکینۍ خبره ما ورته ویل ګوره داسې کار کوو که نه په ساده پښتو کې به زه خپله خبره وکړم ته خپله وکړه ساده پښتو کې چې دا مسله داسې ده الله وایي د الله پیغمبر وایي بیا ته خبره وکړه خو دې منلو ته کله تیار ما ته ویل نه 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 وی د تښتېدو کوشش به نه کوې ما ته وایي لکه زه تختم نو خو زه یم چې د عوامو ته د یو مسلې پته ولګي زه تا سره دلته ناست یم بیا مې ورته ویل مولوي صاحب ما او تا به ځان له بیا کینو ښه اوږد بحث به وکړو که ته وې نحو صرف بلاغت منطق فلسفه تاریخ سند هر څه وې زه به راسره پکې بحث وکړم ښه اوږد مجلس کې ما او تا به ناست یو اوس د عوامو ته دو ټوک خبره کول غواړي چې دا غریبانان په دې خپل دین پوه شي او دوی ته پته ولګي چې زه په حق یم که ته په حق یې زما خبره صحیح وکړه ستا نه نه ودرېد وي ما ته پته وه چې ته به تښتې یا به وایي داسې خبرې کوو یعنې یا په دې پاڼه ولیکه چې ما شکست تسلیم کړی دی او زه خبرې نشم کولی بیا خو ته به هم نشو ویلی ځکه که ته وایې هلته بیا عوام خو سادهګۍ ده چې ویې بېلله وګوره ویې بېله نو خبره به شروع شو زمونږ تنقیحات او دعوه او جواب دعوه او دعوه او جواب دعوه 3 ګنټې موږ ناست 10 منټه زما 10 دغه د هغې نه بعد بیا ما دا قیسې چا سره نه دي کړې ما ته پته ولګي چې دې نتیجه نه راوځي بس ما به خپله خبره کړم عوام به زما په خبره پوه شي څه نه څه به ورته ورسي او چې د هغه به دور راغی 10 منټه ګوره ډېر لوی وخت دی 10 منټه به هغه دقیقې یو ګردان کو حضرت تر اوسه د خپلې دعوې وضاحت ورکړو چونکې دعوی ته چې دی جواب دعوه کته دعوه بره تنقیحات کته تنقیحات 10 منټه به ختم بیا به زما نمبر را بیا به دغه 10 منټه حضرت د اوسه پورې د دعوی وضاحت ورکړو لکه ما کافره دعوه ده چې دې وضاحت ورشو ته دعوه څه ته وایي اصل کې دی غواړي چې دا ټیم ټول به دقې ځای شي او بیا موږ وایو چې موږ ګټلې ده 3 ګنټې خبره وشوه اخره کې غوغا جوړه شوه او خبره اخوا دېخوا کسانو وایي بس دا خبره پرېږدې بس زه لا کور ته را رسېدلی نه وم چې یو کس ما ته یو میسیج راولېږو چې په نیټ باندې خور شوی دی چې عظیم الشان فتح دې د ټولو ملګرو مبارک شي او زما نوم یې ذکر کړی دی هغه وایي داسې شرمېدلی وتښتېدو چې تپوس یې مه کوه اوس زه حیران یم دې ته جاړي که دې ته خاندي هغه سړي په 3 ګنټو کې صرف یو قصه کوله دعوه جواب دعوه او فتح هم دته میلاو شوه ښه لاندې عوام ورته وایي ماشاءالله تبارک الله مبارک شي مبارک شي موږ ته پته وه چې زموږ مذهب والا علما زورور دي او دا تکړه دي او دا دې ته خانه پوري وایي دې ته ټیم پاسې وایي ورب الکعبه که داسې قسمه خلک چې دی سوچي زه ته په الله باندې قسم وکړم که دوی په عوامو باندې میني